بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نننۍ خپرونه مو هم د تمیز محکمې د مباحثو اړوند ده. که چیرته د مرافعې محکمې د فیصلې محکوم له جانب، یعنی هغه جانب چې د ده په نفعه فیصله صادره شوې وفات شي، او یا د مرافعې محکمې د فیصلې محکوم علیه جانب، یعنی هغه جانب چې د ده په ضرر فیصله صادره شوې وفات شي، مخکې له دې نه چې تمیز خپله فیصله تصویب کړي، نو په هغه حقوقي دعوو کې چې له متوفا څخه ورثو ته انتقال پکې کیږي، نو د دغه متوفا ورثو ته د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې حق نقل کېدی شي. یعنی د دغه متوفا ورثه کولی شي چې د خپل تمیز طلبۍ حق غوښتنه وکړي، البته په خپل ټاکلي وخت د تمیز طلبۍ کې د تمیز غوښتنې حق لري، چې هغه په موجوده وخت کې 6 میاشتې دي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 219 صفحه 221 کې داسې لیکل شوي: وإذا توفي أحد الفريقين في المدة المذكورة بدون أن يستدعي التمييز فلا تسقط دعوى التمييز إلا بعد أن يبلغ الإعلام المذكور إلى ورثته وإلى وصي أيتامه إذا كان بين الورثة أيتام. یعنی حاصل یې دا دی چې کله په هغه معینه موده کې یو د جانبینو چې محکوم علیه یا محکوم له دی وفات شي، مخکې له دې نه چې دی د تمیز غوښتنه وکړي یا یې د تمیز غوښتنه کړې وي، نو د ده د تمیز غوښتنې دعوا نه ساقطېږي. البته هغه وخت کې ساقطېږي کله چې د دغه متوفا ورثو ته یا د ده یتیمانو وصي ته، خو که په ورثو کې یتیمان وي، د تمیز طلبۍ د حق خبر ورسیږي او دوی بیا هم په هغه ټاکلې موده د تمیز طلبۍ کې د تمیز طلبۍ غوښتنه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې محکوم علیه او هغه څوک چې د ده په ضرر فیصله صادره شوې وي نشي کولی چې د تمیز غوښتنه وکړي د هغه چا په خلاف چې هغه د فیصلې څخه خارج وي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 219 صفحه 620 کې داسې لیکل شوي: وكذا لو استدعى شخص ثالث الدخول بالمرافعة فردت المحكمة طلبه فليس لأحد الخصمين أن يستدعي تمييز هذا القرار الذي لم يكن له فائدة من تدخل الشخص الثالث. یعنی حاصل یې دا دی چې کله یو دریم خارج شخص چې له موضوع څخه خارج وي
مرافعه طلبي وکړي او مرافعه محکمه د دغه خارج شخص مرافعه طلبي رد کړي، نو بیا حق نشته یو د متخاصمینو ته چې تمیز غوښتنه وکړي د هغه قرار چې کوم د دریم خارج شخص په اړه صادر شوی، ځکه چې په هغې کې یو د متخاصمینو ته هیڅ کومه فایده نشته. یعنی حاصل یې دا ده مثلا کله چې ابتدایه محکمه د دوو کسانو تر مابین فیصله وکړي، بیا یو جانب د مرافعې غوښتنه وکړي، نو دوسیه یې مرافعې محکمې ته محول شي. بیا په مرافعه محکمه کې یو خارجي شخص چې په دغه مذکوره دوسیه کې داخل نه وي د مرافعې غوښتنه وکړي او مرافعه محکمه د دغه خارج شخص غوښتنه رد کړي او په رد یې قرار هم صادر کړي، نو اوس په دغه دوو کسانو کې چې متخاصمین د دعوی دي، یو د دوی دواړو نه نشي کولی چې د دغه قرار چې د شخص ثالث د مرافعه طلبۍ په رد صادر شوی د تمیز غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه په غوښتنه کې دته فایده نشته، ځکه چې هغه خارج دی له موضوع او له دوسیې څخه. او دا هم د یادونې وړ ده چې کوم اعتراضات چې د فیصلې د موضوع نه خارج وي په پورته فوقاني محاکمو کې د دوو حالاتو نه خالی نه دي. یو قسم اعتراضات د معترض هغه اعتراضات دي چې پورته په فوقاني محکمه کې یا د تمیز په محکمه کې قابل د سماع نه دي او قابل د اوریدو نه دي. او دویم قسم اعتراضات د معترض هغه اعتراضات دي چې په پورته فوقاني محکمه کې یا د تمیز په محکمه کې قابل د سماع او اوریدو دي. تمیز محکمه به اعتراضات اوري. اول کچیرته هغه اعتراضات چې د معترض لخوا راوړل شوي د قانون مخالف نه وي او د هغو له وجې د حکم په سبب کې تغییر هم نه راځي، نو دا اعتراضات بیا د اوریدلو وړ نه دي په پورته فوقاني محکمه کې، بلکې هغه اعتراضات به نوې او جدیده دعوه ګڼل کیږي. د مثال په توګه مثلا یو نفر په بل نفر باندې د قرض دعوه وکړي او په ابتدایه محکمه کې د مدعی په نفع فیصله وشي او مدعی علیه دغه د ابتدایه فیصله قبول نه کړي او د مرافعه طلبۍ غوښتنه وکړي او د ابتدایه محکمې په فیصله باندې داسې اعتراض وکړي چې زه دغه مذکوره فیصله نه منم، ځکه چې زه محکوم علیه په خپله په دغه محکوم له باندې قرض لرم. او یا مرافعه محکمه د ابتدایه محکمې دغه مذکوره فیصله تایید کړي او محکوم علیه مذکور بیا د تمیز غوښتنه وکړي او په ما تحتو ابتدایه او مرافعه فیصلو باندې اعتراض وکړي چې هغه فیصلې نه منم، ځکه چې زه خپله هم په دغه محکوم له باندې قرض لرم، نو دغه اعتراض د معترض
که په مرافعه محکمه کې وي د ابتدایي پر خلاف، او یا که په تمیز محکمه کې وي د مرافعې فیصلې پر خلاف، نو په دواړو صورتونو کې دغه اعتراض د فیصلې د موضوع نه خارج اعتراض ده، او دا داسې اعتراض ده چې د فیصلې د قانون مخالف کېدو باندې دلالت هم نه کوي، او د دغه اعتراض له وجې نه د حکم په سبب کې تغییر هم نه راځي. لهذا دغه اعتراض به نوې جدیده دعوه ګڼل کیږي، او دغه معترض به ابتدایه محکمې ته د شرعي او قانوني نوې او جدیدې فیصلې په خاطر رجوع کوي. دویم، که چیرته هغه اعتراضات د معترض د فیصلې د موضوع نه خارج وي، خو فیصله د قانون خلاف وي، یا د هغې له وجې نه په سبب د حکم کې تغییر راځي، نو دغه قسم اعتراضات د معترض بیا د اوریدو وړ دي په فوقاني محکمه کې او د تمیز په محکمه کې، او د فیصلې د نقض موجب دي او فیصله ورباندې نقض کیږي هم. خلاصه یې دا ده که چیرته معترض داسې اعتراض وکړي په فیصله باندې چې د فیصلې د موضوع نه خارج وي، خو فیصله د قانون خلاف شوي وي، یا د هغه اعتراض له وجې نه د فیصلې د حکم په سبب کې تغییر راځي، نو په دې سره فیصله نقض کیږي. البته که فیصله د قانون موافق شوي وي، او یا د هغه اعتراض له وجې د فیصلې د حکم په سبب کې تغییر نه راځي، نو بیا فیصله نه نقض کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 241 کې داسې لیکل شوي: اذا وجد في الاعلام مخالفة صريحة للقانون أو لأصول المحاكمة ولم يعترض عليه مستدعي التمييز من هذه الجهة بل من جهة أخرى لا توجب نقض الحكم، فمع ذلك ينقض الحكم بشرط أن تكون المخالفة لأصول المحاكمة متعلقة في الوظائف العائدة إلى المحكمة أو من شأنها أن تغير وجه الحكم إلى آخره. یعنی حاصل یې دا دی چې کله په فیصله کې داسې څه وموندل شي چې د قانون خلاف وي، یا د محاکمې د اصولو خلاف وي، او تمیز غوښتونکی د دې په وجه اعتراض ونه کړي، بلکې د ده اعتراض د بلې وجې څخه وي، نو په دې سره حکم نه نقض کیږي. البته سره له دې نه که حکم نقض کیږي په دې شرط چې دغه مذکور مخالفت د محاکمې د اصولو سره متعلق د هغه امورو سره وي چې د هغه امورو رجعه محکمې ته کیږي، یا د هغه شان دا وي چې په هغې سره د حکم سبب کې تغییر راتلل ممکن وي. د مثال په توګه یو شخص یو عمل وکړ، او یا یو وینا او قول وکړ، او د ده په دغه عمل او یا قول باندې شاهدان هم موجود ول، خو دوه قسمه شاهدان وو. بعضې شاهدانو شهادت او گواهی د دې کوله چې د دغه شخص دغه عمل چې ده وکړ، یا د ده دغه قول د ده د مرض پر وخت و،
یعنی دی پر دغه وخت کې مریض و. او بعضې شاهدانو بیا داسې ګواهي کوله چې د دغه شخص دغه عمل چې ده وکړ او یا د ده قول د صحت پر وخت و، یعنی دی پر دغه وخت کې مریض نه و، په حالت د صحت کې و. او محکمه د مرض شاهدانو ته ترجیح ورکړي د صحت په شاهدانو باندې، او بیا په هغې باندې فیصله هم بنا کړي، فیصله هم صادره کړي. او محکوم علیه پر دغه وخت غوښتنه د تمیز وکړي او اعتراض دا وکړي چې دا شهادت د دعوې سره موافق نه دی، نو په دې اعتراض سره به حکم نقض کیږي. اگر که د دغه معترض اعتراض په غیر محل کې واقع ده، فیصله به ځکه نقض کیږي چې دلته کوم حکم چې شوی هغه مخالف ده د مجلة الاحکام د 1966 مادې څخه، چې هغه ماده داسې صراحت کوي چې د صحت بیینه او شاهدان اولادي د مرض د بیینه او شاهدانو څخه. حالاً کې دلته د مرض بیینه ته ترجیح ورکول شوی د صحت په بیینه باندې. همدغه شان که د تمیز غوښتونکی شخص اعتراض وکړي چې محکمې د شاهدانو تزکیه د مجلة الاحکام د احکامو موافق نه ده کړې، دلته هم د دغه معترض اعتراض په خپل محل کې واقع نه ده. البته په دې سره دا جوته کیږي چې فیصله کې د دې تصریح نه ده شوې چې شاهدانو شاهدي په رؤیت او لیدو ورکړي او که په سماع او اوریدو یې ورکړي، نو ځکه باید د دوی شاهدي قبوله نشي. نو دلته به هم حکم نقض کیږي اگر که محکوم علیه اعتراض د دغه مذکورې وجې په خاطر نه ده کړی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.